اول کوم چې امارت اسلامي راغلل چون شروع یې څه وشوله موږ کشرانو د کابل تر فتحې پورې په امارت کې د کم عمر کسان لکه چې ګیر و برید به یې نه و هغه ته اجازه نه وه. موږ په هغه وخت کې مدرسې کې سبق ویلې چې کله ځوانان شولو په وروستي کال کې د امارت سره د جهادي صفوفو کې یو ځای شوی وم او بیا د امارت له د امریکایانو له راتلو وروسته بیا خپل عادي ژوند ته وګرځېدلو، خپل کار او غریبي م کوله او ورور مو جهاد په 2003 کې شروع کړ. نو موږ به خپل کار مزدوري کوله او خپل د ورور تر څنګ ولاړو هغه مالي امکانات مو تقریبا له همدې خپلې بودیجې نه ورته برابروله. بالاخره 2015 کې مطبوعاتو ته یو دم راووتلو چې تصور ما نشو کولی، سوشل میډیا ته اراده مې نو فکر مې داسې کله نه و کړی. خو په هلمند کې یو واده بمبار شوی و، دا د زبیر افغان په نامه هغه وخت کې په آزاد یو داسې څوک چې په طالبانو به هم نیوکه کوله او د کابل په ادارې به هم کوله. بالاخره دغسې یو پیښه وسوله، هغه احساساتي برنامه وه، غوسه و. موږ هم برنامې ته ورغللو چې کله هم خبرې وکړلې. سهار چې موبایل کته نو په هر ځای کې دا ما خپل غږ اورېده. نو چون زه په خپل اصلي نوم باندې ما فیسبوک آی ډي درلودله، کاروبار مې کوه، هماغه د کار روزګار دپاره به م بعضې وخت اعلانات هم په هماغه خپل شخصي آی ډي کې کوه. نو بس هر ځای کې به مې کته مبین خان او مبین خان خبرې واورې، خپلې خبرې به مې اورېده. نو ډېر تعجب مې یعنې خلکو استقبال ډېر زیات وکړي ستاسو خبرو؟ تقریبا په هغه وخت کې خو فیسبوک ډېر خلکو نه استعمالوله. یو آی ډي نه د بریال قندوزي په نامه باندې غالبا چې هغه دغه خبرې کټ کړې وې. نو 4.5 لکه لیدونکي کسانو لیدلی و. نو زه په دې هم نه پوهېدم، لومړی ویډیو وه، ما عکس هم نه و، تصویر مې خپل غږ مې. نو زه خپل هم تعجب شولم. بیا بعضو ملګرو به زنګونه وه چې دا ته یې، چون حالات داسې وو چې ما نشو کولی، ما به انکار کوم نه دا زه نه یم. دا داسې ډار در سره و چې ونه پېژندل سي؟ امنیتي یو خو کار و، خپل روزګار مونږ درلوده، خپله غریبي م کوله، بل امنیتي ستونزې وې. زه به کابل ته آزاد تلم راتلم، نورو ولایتونو ته، نو ما هلسې دغه کار روزګار مې صدمه پیدا نه کړي. تر ډېر وخت همدغسې زه پټ وم. نو بالاخره بیا داسې د طالبانو له ادرس نه ما ته چا نه دي ویلي چې ته دغه خپرونې په مخ ویسه، یا همداسې مخلصه ملګرو به ویلې چې استعداد ستا و، که چېرته مشکلات دي وي، د پیسو څه مشکل وي، موږ در سره کومک کوو، له خپل شخصي جیب نه یې کوو. خاص کر بریال کندوزي نه زه ډېره مننه کوم چې هغه وخت ډېر تشویق کړی یم. بالاخره هغه داسې یو خبره وکړه چې زه به کار کوم او دا پیسې ګټه به تا ته در کوم، خو ته دا کار مه پرېږده. نو ما ته هم طبعا د ده د احساساتي خبرې او دا د غیرت نه ډکې خبرې په هغه کې زړه ته کته سولې. بې له کوم امتیاز هسې یا له بریال قندوزي نه یا له کوم بل اسلام پال مبارز یا چا نه تمه وکړم یا پیسې واخلم، دغه کار هم شروع کړ او تر ننه پورې چا نه امتیاز اخیستی ده، نه کومه تنخوا لرم او نه د امتیاز په تمه باندې یم. 20 کاله ټول په افغانستان کې موږ نه یو. د ژوند لومړي کلونه م د هجرت په دیار کې ډېر په ستونزو کې، په تکلیف، په سختیو کې، په بېچارهګۍ کې تېر کړي دي. بیا ما په 2006 کال کې د کابل په منډۍ کې دکان و، عمده فروشي د بوټونو. بیا یو 2 کاله چې ما کله دکانداري وکړله، دلته د ځینو خاینانو بدبختو لخوا زورول کېدلم او غلط راپور به دغه اوله حوزه وه، نه پوهېږم اوس مې له یاده وته، لږ څلورمه حوزه کې راځي، دا د منډۍ سورای زرداد. د پولیسو به بار بار تنګولم، کله به $100، کله به 50، کله به 200. یعنې رشوت یې غوښتی تاسو؟ خو بس تنګولم به، سته طالب یې. زه هماغه وخت هم په همدې خواره په کول به سر کوه. بیا په 2010 کې چې کله علي قدر امیرالمؤمنین الله محمد عمر اخون وفات سو، د هغه اوازه سوله، نو د په نامه د حاجي غلام باندې د ما دکان ته مخامخ یو دکاندار و، هغه ناموسي کنځلې ملا صاحب ته وکړلې او ډېر په بدو الفاظو یاد که. نو ما خپل احساسات کنټرول نشو کړلی، ما د چای او ګیلاس باندې وار پې وکړه. نو چې کله همدا دکاندار دې په ګیلاس وویشتی؟ هو دا مې په ګیلاس وویشته. بس بیا پولیس راوغوښته کې طالب است او یوه ورځ بندیخانه مې تېره کړله، چون هغه د مارکیټ
صدر او دا بعضې ملګري دوی ویلې چې نه دا طالب نه ده خو د کنځلې وکړلې بس زه منکر سولم نه د ملا صاحب ته کنځلې نه دي کړې ماته یې کړي دي د ماته کنځلې وکړې چون هغه یوه دوسیه ماته جوړېدله او دا خبره چې تو ملا عمره دا ومې بیا 100 وارې به نور هم هغه ته کنځلې سوي چون برداشت مو هم نه درلوده او هغه د مونږ امیر و د مونږ د سر تاج و د هغه په امر باندې سلګونه خلکو شهادتونه نوش کړي وو نو داسې یو بدبختي په افغانستان کې وه هماغه درس او هماغه سبق ما ته حاصل ده زه اکثره طالبانو ته وایم چې اوس موږ حاکمان یو نه باید د چا مشرانو ته بد ووایو د چا احساسات مجروح کړو چون موږ دغه سختي دا تکلیف لیدلی ده اوه ورځې وروسته چې کله زه بندیخانې نه راخوش سولم ډېر زور او زجر یې م راکړه اکثر همدغه ټوپک سالاران او دغه یو نو بیا یو کال تقریبا یا 6 میاشتې نور دوکانداري مې بیا زړه ووهه بیا دوکان تاوان مې وکړه بیا لاړلو خپل روزګار هم پېښور کې شروع کړ ډېر مشکلاتو له ستونزو ډک ژوند و ډېر تکلیف و چون نابلده و له هغه آب هوا سره له خاورې سره نو د 2 کالو 3 کالو په تېرېدو باندې مې نور هلته نشو کولی چې ژوند وکړم بیرته خپل هېواد نو بیرته مو په افغانستان کې بیا دوباره ژوند پټ ژوند شروع کړ د هېواد په مختلفو ځایونو کې خپل کار مو وکړ ما په دې تېر اخره کې 9 میاشتې د کابل له ښار نه لایف خپرونې کړي دي او 9 میاشتې مې په همغه کوټه کې تېر کړي چې په کوم کوټې نه به ما لایف خپرونه یعنی داخل په کابل کې د کابل په ښار کې مطلب همدغه کوټه کې ما لایف خپرونه م کولې 9 میاشتې مې په همدغه خونه کې تېر کړي ما 9 میاشتې لمر نه ده لیدلی دا خدمت مې خپل جاري ساتلو ډېر په مشکلاتو باندې ډېر په ستونزو باندې چون ما پاس له هغه زه ضد نیولی ومه ما لکه د سهار په بیه راته تمامېږي زه له د خپل کار نه لاس په سر کېږم په همدغه رسنیو کې نه پوهېږم د پنجشیر و نوم یې د ما له یاده وتلی د جنرال په نامه و خو د ما نه لایف نه وتښتېده چې کله وتښتېده بس هغه نور ویلې چې نور ته جنرال یې و بس جنرال د تیب حتی ما ته به مارشال ویلې د ما د مارشال نوم خوښېږي نه ما نه غواړم دا جنرالي م چې تاسو هغه کېږئ ما به بیا اکثر ساده نوم لیکه په خپل هغه بیکګراونډ باندې بیا به نور ویل چې نه ته جنرال بیا د نامه د بشیر احمد عثماني اوس د خوست د اطلاعات و فرهنګ رئیس ته بیا هغه ویلې چې نه دا نوم د تا دپاره بس ته جنرال یم کابل ته داخل شوي دي نفوذیان مې یاد کړل او د 8000 په شاوخوا کې نور چریکان ما یاد کړل دا یو تبلیغاتي جګړه وه دا حقیقت نه درلوده دا غوښتل مې چې همدغسې په دې معنا د کابل ته تاسو سقوط ورکوئ نو بس د دوی په زړو کې الله تعالی یو روب واچوه در حقیقت کې داسې هېڅ شیونه دوی به تبلیغات کول هماغسې د تبلیغاتي جنبې نه موږ هم استفاده کول او دا هم د ځان دپاره یو هغه بله او هماغسې سوم ما د کابل سقوط د مازدیګر 4 بجې خلکو ته په هغه شپه وویلې چې طالبان به داخلېږي د الله تعالی قدرت او رضا همداسې اوس 4 بجې غني پارک کې نه و طالبان کابل ته ننوت یا د یو څوک ووایي چې دا موږ ولیده یا د ځان طالبانو چې ویلې چې موږ په هېواد کې یو جګړه کوو هغوی خلکو ته ښودله دوی د ځان ثابت کړي دا د فرانسې نه د جګړې رهبري نه کېږي او د پنجشیر خلک هم نه ورسره مني هغه څوک چې دوی خپله الګو بلله خپل اتلان یې بلله هغوی هم وایي چې دا د دروغو اتلانو دا 20 کاله د امریکانو په شتون کې د هغوی د B-52 تر وزره لاندې اتلانو د B-52 سوری چې ختم سو دوی ورک شول امریکان له باګرام نه وتلي و په کابل کې لا شتون درلوده چې دلته نظام ختم شو نو دا د واورې پړانګانو امریکانو جوړ کړي وو د امریکانو په د سوري کې د هغوی د قوت او د هغوی د دبدبې لاندې دوی بدماشانې کولې او ډارن ډېر و حیدري صاحب دومره ډارن و چې زه هر ته ځم د افغانستان په میلیاردونو ډالر سرمایه په موانعو باندې لګېدلې د کابل ښار نه یو نظامي حالت غوره کړی و د دوی هر یو کور ته حتی د باډیګارتانو کورونو ته یې موانع لګېدلي و
کوم ځای نه چې انفجار رهبري کېږي په هغه ځای کې باید خنثی سي، هلته مقابله وسي. دې ته یې پرې نږدي چې انفجار او انتحار د تا د دروازې شاته ورسېږي. چې کله د دروازې شاته جګړه راغله بیا ته جګړه نشې مهارولی. نظامي اصول دا دي چې جګړه په هغه ځای کې له منځه لاړ شي کوم ځای کې چې د تا په خلاف رهبري کېږي د دوی د نړۍ استخبارات. جوړېدل خو هغوی ویلي چې په پاکستان کې جوړېږي بیا زه وایم که په پاکستان کې نه که په GHQ کې هم جوړېده تر کابله پورې ډېره لویه فاصله ده. له تورخم تر کابله زرګونه چک پاینټونه په لکونو عسکر ولاړو. ولې دا تشخیص کولی نه سو؟ ولې د دوی استخبارات دومره ړانده وو چې له همغه ځای نه چې طالب روانېږي دوی وایي چې ځال پاکستان کې وې، له همغه ځای نه چې سړی روانېده دوی باید افغانستان خاورې ته په داخلېدو نیولې وای. زه یو پیښه تاسو ته وایم چې د کابل د پېښور له کارخانو کې نه پوهېږم کوم ځای کې دا د سلاګانو د پلور او د پیر مارکیټ ده، هغه ځای نه چاته چا ویلي و چې په جلال آباد کې مې 100 میلیون فور پیدا کړي دي او په 15 لکه روپۍ مې ورسره خبره کړې ده. نو دا خبره چاته وکړه تاسو ته؟ دا خبره موږ ته نه ده کړې، دا په همغه مارکیټ کې ناست د افغانستان د اسلامي امارت استخباراتو کسانو کشف کړې وه. هماغه 100 میلیون فور طالبانو د افغانستان په خاوره کې ډیپوګانې پیدا کړې وي. نو استخبارات دې ته وایي. نو دوی هم باید کوشش کړی وای. دوی نظام و دوی سره د نړۍ قوتونه و پیسې وې ډالر وې خو دا هر څه دوی په نشو په عیش و په عشراتو مصرفول. دا اوس که طالب وایي دلته چاودنه کیږي، طالب وایي چې دا له تاجکستان نه سوی دا له ایران نه سوی، دا دوی ځان نشي خلاصولی. دوی مسؤل دي د دې چاودنې. کار جنه سوی یعنی هر جنه سوی باید بیا مخنیوی وي. ملت قانع کول په دې نه دي چې د کابل نظامی مسؤلین یا دفاع وزارت یا داخله وزارت وایي چې دا خو اسلام آباد نه راغی. دا اسانه کار نه، دا زم نشم کولی. دا هغه څوک کوي چې ډېر درد یې لیدلی وي، سره هم درد، د کورنۍ غړي شهادت رسېدلي، کور یې بمبار شوی. زه نه غواړم بعضې پیښې دي زه تاته وایم چې خویندې د ورونو تر مخې بې عزته شوي وي. هغه خلک درد لري، احساس لري. یا هماغسې یو پیښه کېږي یو افغان دې غبرګون ته حاضرېږي چې زه د دې خلکو انتقام باید زه واخلم. د ما دا خور که بې عزته شوله دا که ورور نه لري زه ورور یم، د ما دا مور په وردګو کې امریکایانو بې عزته کړي وو. دواړو چام په دې کې کسر نه ده پرېښی. په وردګو کې د یو ورور د یو پلار 4 زامن شهادت رسېږي. په لوګر کې یو پلار له سعودي نه راځي کور ته، اوله شپه یې ده، خپل د نوجوان زوی او دا یې دواړه په بم کېنول کېږي، صفري قطعې. اوس به هم هغه دیوال په وینو سوري. ما هغوی سره خبرې کړم، ما دا دیوال مه رنګوئ، وایي موږ بیا د کور کې ژوند نشو کولی، موږ به څنګه دې وینو ته ګورو، د غوښو ټوټو یې تر ډېر لرې لرې پورې. بیا په دغه شي کې طالبان ډېر بیداره وو. په همدغسې پیښو نه خو یو خو هغوی انتقام اخیسته، بل ډېره ښه سربازګیري کوله، په میډیا کې ډېر ښه انعکاس ورکول، ډېر ښه تبلیغات، ډېر یعنی خپل د صفوفو د کسانو د پوره کېدو دپاره به دا پیښې د دوی دپاره یوه لاسته راوړنه ځکه وه چې هم به یې د هغه شهید انتقام اخیسته، هم خپل دښمن پې ځپه او هم یې بیرته خپل کسان پوره کول. لیکن بالمقابل د کابل ادارې دا شی په لاس کې نه درلوده، ځکه هغوی یو خو اشغالګر ځواکونه ورسره و، ظلم یې کوه، وحشت یې کوه، د ملت ملاتړ نه ورسره. بل بعضې خلکو به ویل چې باګرام پل چرخي د طالب جوړونې فابریکه ده. دا حقیقت. څوک چې په باګرام کې چا زنداني درلوده د هغوی د کور ټول غړي طالبان شوي وو. هغه طالب چې زندان نه وتلی، یعنې باګرام پایګانو تاسو په ګټه باندې وه؟ د موږ په ګټه خو اصلا د افغانستان ټوله جګړه زموږ په تاوان باندې وو، خو په جګړې کې زموږ ګټې دا وې چې موږ به څه ادعا کوله هغه به مو ملت ته ښوده. فرض که د باګرام زندان و، هلته وحشتونه، اوس هم که څوک ځي تشو پنجرو نه هم خلک ډارېږي، تشو پنجرو نه، ولو که هلته 6-7 طالبان تا سره مساله ولاړ وي، خو ته چې له بره کړکیو نه دا لاندې وحشت ته ګورې ډېر بوږنونکی ده. بیا به څوک ماته نشي ښودلی چې له باګرام نه یو زنداني د راخوش شوی هغه د ډېر ژوند کړی وي، هغه شهید سوی ده متاسفانه.
د خلکو غبرګون او د علماو د شیخ صاحبانو وروسته دغه په دغه شي باندې کنټرول راغی. په دې چې مخکې به طالبانو چې کوم جیته فدایان لېږل ډېر پیچلي عملیات به یې نه کول. فرض که د امریکانو یو موټر به په ښار کې روان و، هلته به چاودنه پرې کېدله، د عام ولسي خلکو ژوند ته ډېر پام نه کېده. خو په وروستیو 6-7 کلونو کې طالبان دې شي ته ډېر متوجه وو او عملیات هم ډېر مثبت و. دښمن ته ګټه نشو پورته کولی، تبلیغات هم نشو کولی. زه ښه بیلګه د ګرین ویلج په انټن کانټیننټل هوټل د CIA په مرکز د صحراباد په بیس د لوګر د خدر بیس همداسې متعدد شورا بیس باندې 2 ځله د طالبانو پیچلي عملیات نړۍ کوارټر غټ غټ افسران یې پکې ووژل. هماغه ځپونکي ګزارونه و چې امریکا دې ته مجبوره شوه چې طالبانو سره یو لار ویسي. او تر ټولو مهمه چې امریکایانو هم په اعتراف کړی ده، د اردو د عسکرو له خوا نه په امریکایانو باندې مرګوني ګزارونه، دا د امریکایانو هغه پالیسي چې په افغانستان کې درلودل هغه بیخي په دې بل مخ واړوله. امریکایانو دا فکر نه کوه چې موږ به له افغانستان نه ووځو او نه دا ګمان. جالبه دا وایم زه ملي تلویزیون ته لاړلم، هلته ما نه چا پوښتنه وکړله وه، ما پوښتنه وکړله یو خبریال نه، اوس مې له یاده وتلی ده که په همغه د ملي تلویزیون کارکوونکی و نو چون اول ورسره برخورد سم، ما ورته ویل څنګه طالبان نه خو به ډارېږې نه؟ وایي نه ولې وډار سم، څنګه طالبانو بدلون کړی که نه؟ نو 2:30 بجې وې، موږ د ماسپښین لمونځ نه و کړی، ناوخته و، ډوډۍ مو نه وه خوړلې. وایي و مخکې په موږ په زوره لمونځ کوو، اوس یې خپل هم نه کوي. نو ما ورته ویل نه دا بدلون به نه وي. وایي نه والله خو دا د 2:30 بجې تاسو لمونځ نه ده کړی. نو خدای شته زه خپله ډېر خجالت هم شولم. نو داسې بدلون طالب نه ده کړی چې هغه د لمونځ ونه کړي، اودس دې ونه کړي، یا د بل ته روژه دې ونه نیسي، یا نور عباسیاتو کې. طالب بدلون کړی ده، له ملت سره تعامل ډېر سوی ده. فرض که په تیر نظام کې که یو طالب چا سره مخ کېده او هغه مرګ وهه، تا به یې له کافر رانیولی ده یا به یې زندان ته اچوه. اوس داسې نه ده. حتی طالب مونږ د رهي په لاره کې موټر هم تلاشي کوي، د چا چې ګیر او برېت نه وي هغه همداسې پرېږدي. ما یو طالب سره ټوک کولې، ملګرو دا ګیرخریلي ټول ډاکټران نه دي، هر یو مه پرېږده تالاشي کوی. وایي مشران وایي چې دوی سره تعامل کوئ، نو د مشرانو امر ته اطاعت ډېر لري. یعنې یو څوک که ګیره لري اوس طالبان ډېر تلاشي کوي، خو څوک چې ګیره او برېت پتلون یې اچولی طالبانو ته ځه 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 وروره ځه لاس